خوشحال لره مهرباني صاحب څه باره کې دا ما هو موضوع به د هغه باندې وه په د علي وزیر باندې وه که نه ته لږ هغه ویل که دا سیاسي ملایانو پر ته لږ هغه عالم دا ورون خبرې کوي دا ملا ډول دی خو خیر ته د خپل نظر ویل که کوم ملایان صحیح دي کوم صحیح نه دي عالم هغه چاته ویلی شي چې څوک د الله پاک آیاتونه خلکو ته بیانوي هغه ته ویلی شي عالم او آیات نه چې بهر شوي آیات نه چې خارج شو هغه مولا هغه د هغه څه شی دی هغه انسي شیطان دی بلچه مولا جناب محمد رسول الله شو ټول عمر هغه مبارک د الله آیاتونه بیان کړي خلکو ته هغه مبارک د وحی په ذریعہ باندې خبرې کولې هغه مبارک د ځان نه سنې دی ویلي لکه دا نن سبا دا مولایان هغوی پسې تړي بخاری داسې ویلي ترمذي هغسې ویلي ابو داود داسې ویلي فلانکي ابو داسې ویلي هغه دا ابوان څوک دي چې دوی راغلي د جناب محمد رسول الله په غیاب کې هغه مبارک ته دا حدیث کتابونه جوړ کړي دي دا شرک دی شرک دته ویل شي شرک درې قسمه دی د الله په ذات کې د الله پاک په صفاتو کې د الله پاک په حکم کې دا عیسایان موږ ولې دوی ته مشرکین وایو دوی د الله پاک په ذات کې شرک کوي عیسی علیه السلام ته دا د خدای زوی دی د الله پاک په صفاتو کې څه دی کم خلک چې دوی بتانو عزت او ذلت غواړي د قبرونو نه عزت او ذلت غواړي دا د الله پاک په صفاتو کې شرک دی او یو د الله پاک په حکم کې شرک دی زمونږ اکثر مجارتي مولایان چې کوم دي د الله پاک په حکم کې شرک کوي وی ولا یشرک فی حکمه احدا مشرک وي زما په حکم کې بل شی مشرک وي وکذالک انزلنا حکما عربیا همدارنګه نازل کړی موږ دا حکم په عربی ژبه کې د سره بل شی نه شریکې تراشه د جناب محمد رسول الله په نوم باندې د سره نور شی نه شریکې دا شرک دی مجارتي چې وګوري اکثریت مسلمانان چې په دغه شرک کې مبتلا دي وما يؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون ندی دوی ایمان وروړي اکثر د دوی مجارتي د دوی په الله باندې مګر د الله سره شرک کوي دا زمونږ دي دا هغه عالمان یو علماء حق یو علماء سو علماء حق هغه چاته ویل شي چې د الله کلام نه بیان د الله آیاتونه خلکو ته بیانوي د داسې علماء قدر په کار دی طالب ګورنمنت وکړي چې روم کې یو طالب په کار دی لکه ټول د ځان یو طالب په کار دی مهرباني وکړئ علي پي صاحب دا مولانا فضل الرحمن جو خلک ورته وایي یا مثلا داسې نور دي دوی ډېرې ډلې دي دا کوم دا څغلي دي صحیح دي که صحیح نه دي سیاست کې ورته وایي مندرسین دوی په مسلمانانو جهاد فتواګانې هم دوی ورکوي خپل ځان ته دا دي باندې څه وایي دا خو علماء سودی دا خو علماء نه چې علماء حق دوی د الله اوس کول دا تاسو کې یاد کړه په زورمان یاد وو خدا چې دا چته درختیا عالم وي دا د غلو طرفداري کوله ده که درختیا عالم وي خدای الله کلام دی خلکو ته بیان کستا کار دا خو ټول مداریان دي مداریان پوه نه شي دوی ته علما ویل ګناه ده دسه انسانان او دا چا عالم کو د عالم نه په دې پویږي نو اوس په لنده به غاړه کې مرغۍ به شي ده دا چا عالم کو نو علما هغه علما چې د الله کلام نه بیان کوي خپل جناب محمد رسول الله مبارک جو او بسویل وان اتلو القرآن ظلم دا قرآن فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يدل عليه هر چا چې هدایت ومندلو د قرآن ځنی د هدایت ومندلو د خپل ځان لپاره او څوک چې ګمراه شو د قرآن نه گمراهی خپل ده نو جناب محمد رسول الله مبارک بغیر د آیات نه قبل شی نه دی ویل مګر نن سبا تو ګره منځ ته چې دا خلک چې دي څومره جناب محمد رسول الله مبارک په تور تړي ونوم د حدیثو اکثر خلک د الله د کلام نه بې خبره دي زه د ورونو ته ورونو د کومه بل خبره تاسو نه کوم نشه د الله کلام ولولي ځان ته مسلمانان وای نه راو خدا با چې د الله په کلام باندې پوه شي چې د کتاب کې دنه نسدي یا تاسو نشي دوکه کوله نو کوم دغه کور قرآن دینم
ولکه دا چې روان یو داسې دین الله پاک معنا کړی دی د داسې دین به پیروي نه کوي چې په هغې کې تا ته علم نه وي پوهه نه وي دانش نه وي معلومات نه وي نو موږ په کار دا دی چې ډېر کوشش وکړو چې د الله پاک په کتاب باندې پوه شو څه چې په جناب محمد رسول الله مبارک باندې نازل شوی دی په ده باندې به ایمان راوړي یو ذکر هم الله پاک نه دی ویلی چې تاسو لاړ شئ په محمد باندې ایمان راوړئ په دې ټول قرآن عظیم کې ماته د یو سینګولر آیات دی وښایي چې الله پاک ویلی چې تاسو په محمد باندې ایمان راوړئ محمد څومره نو څو ځلې په قرآن عظیم کې ذکر شوی دی 4 ځلې وما محمد الا رسول محمد رسول الله ما كان محمد ابا احد من رجالكم خو یو آیات نشته دی په دې کتاب کې چې الله پاک ویلی تاسو لاړ شئ د جناب محمد پیروي وکړئ مګر هم دا وی وآمنوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد ایمان راوړئ په هغه شي باندې څه چې نازل شوی په جناب محمد باندې دا ډېر مهم ټکی دی څه چې په هغه مبارک باندې نازل شوی دی په دې به ایمان راوړئ نو زمون خلک وروره کوبکو سرسیندکو غوا مې لاړه په دربکو شیینې راخیستې هغې ځان ته اسلام کړی دی دا دین نه دی ورونو دین صرف د الله پاک په کتاب کې دی چې د الله د کتاب نه خارج شوي ووتې لاړې د شیطان په ګرفت کې را راځي بلکې چې پیغمبر هم شي چې د کتاب د آیتونو نه خارج شي انسان د شیطان په ګرفت کې راځي ته دا مسلمانانو سبا وګوره ورور مونځ کوي د مونځ په هدف نه پوهېږي الله پاک په کتاب نه پوهېږي بیا الحمدلله موږ مسلمانان ته څه شي مسلمان سئ زه خو نه پوهېږم مسلم هغه چاته ویلی شي چې د الله په آیاتونو باندې پوه شي په هغې باندې یقین او عمل وکړه والذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین هغه کسانو چې ایمان راوړه په آیاتونو زموږ دا مسلم شو زموږ اکثر خلک موږ ملا نه پوهېږي د الله پاک په آیاتونو باندې دا خو لا پرېږدی چې عام ولس خو یې دغه کندې ته یې ګزار کړی دی کوهي ته یې ورګزار کړی کوهي ته او د پاسه په کلشینکوفونه ورته ولاړ چې خوځئ به نه زمونږ خو دا حال دوی جوړ کړی دی موږ مسلمانان اکثریت مسلمانان چې دي خفه کېږي نه دوی ټول مشرکین شوي دي ما خو درته حنفي صاحب په افغانستان کې ډېرې جګړې وشوې کېدای شي دا سوال مخکې هم شوی خو بیا ویې وکړو حنفي صاحب ډېر وبخښئ دا بل ورته هغه مستر مشر ډېر وبخښئ یو سوال کوم بس نو ته وخت در کوم حنفي صاحب دلته په افغانستان کې 40 کاله جګړه ده خو خواب د ازربایجان کې نه و د ډاکټر نجیب د نظام وخت چې ما په زړه کېږي ببر کارمل که نه په هغه وخت کې مې پاس په غره کې توغندۍ راکېښوه که نه چې کوزه پوسټه یا مثلا له هغې به غر خوشې کړه د حافظ غونډال یې په کور کې ولګېدو لاس راته به مړه شو مثلا که په کلي کې به ولګ که جومات کې به ولګ بیا پسې دا اوس ازربایجان کې و که نه په دې بازارونو کې والوته او دغه دوی دا چا چې دا کار کوو دوی څنګه شو دوی کومه دوی کافر شو مسلمان شو مرتد شو چې دا څوک دا وجل یې وکړه نو په ناحقه قتل کول دا خو بار بار ذکر دی چې په ناحقه باندې قتل کول دا خو الله پاک منع کړی دا کار باندې کې او ظلم زیاتې چې کوم دی ظلم زیاتې کول چې دی هم په کتاب الله کې سخت منع دی چې په چا باندې به ظلم نه کوي زیاتې به نه کوي دا خو ښکاره شی نه دی دا خو حاجت دې ته هم نشته دی چېره د الله کتاب ته وګورو دا ښکاره ظلم چې دی فطرتي شی دی فطرتي شی دی ظلم په چا باندې کې دا د بل انسان بدی شي دروغ وی دا د بل انسان بدی شي دا دین د اسلام دین چې موږ ورته وایو دا فطرتي دین دی دا که رسول راغلی وي که کتاب وی او که نه وی دا د هر انسان په وجود کې دا دین موجود دی دا دین اسلام چې ورته موږ وایو دا د هر انسان په وجود کې دا موجود دی که هغه کافر ځان ته وي که هغه مشرک ځان ته وي که هغه داري ځان ته وي که هغه خدای مني او که نه مني اوس غلا کول خو چې د هر چا بدي شي دروغ ویل د هر چا بدي شي ښه کارونه د هر چا وخت دی چې ښه کار وکړو دا یو فطرتي دین دی وی فطرت الله فطر الناس علیها دا فطرتي دین دی د الله دین نو خو بد انسان هر انسان چې ماشوم هم چې دی خو بد پیژني دا ښه کار دی دا بد کار دی دا څه بهتر دی چې ته لاړ شې په چا باندې ظلم وکړې زیاتې وکړې ظلم چې څوک کوي زیاتې چې څوک کوي هغه په مسلمان کې نه حسابېږي مسلم هغه دی چې د الله مسلم جوړ شي ډېر خلک دی لمندي صاحب د پیسو مسلم دي ډېر خلک دی د پاټۍ مسلم دي ډېر خلک دی وروره د شیطان مسلم دي ځکه مسلم معنا تسلیم
چاته الله رب العزت ته تسلیم شي ته مسلم شي دا الله آیاتونو ته چې ته تسلیم شي ته مسلم شي دغه غړي مسلمانان ځان ته وي مانه شیطان مسلمانان دي هغه ته تسلیم دي ډیر خلک دي پیسې ولا ورکه ناشه پر دې ځامن د لولي د پیسو د خاطر د پیسو مسلم شو هغه تابع شو د پیسو